ابل ورځ په جتوی کې یو جنې مسلمانه شوه د هغه جنې ویډیو راغله په هغه ویډیو کې هغه جنې چې دا ځای وخو چې دا یې په نوکونو سوری شوی دی لاسونه یې په نوکونو باندې دی ورله ټول زخمي کړي دي خپې ورله زخمي کړي دي او هغه جنې الفاظ دا دي وایي میں مسلمانوں سے پوچھوں گی لیکن آج نہیں آج تو ہو سکتا ہے کہ مغرب تک میری موت ہو جائے مجھے شہادت نصیب ہو جائے لیکن قیامت کے دن میں مسلمانوں کو گریبان سے پکڑ کے میں پوچھوں گا تم نے اپنی ماں اپنی بہن کا کوئی بھی خیال نہیں رکھا کوئی بھی دفاع نہیں کیا قادیانیوں نے وہ آج 300 قادیانیوں نے مجھ پہ حملہ کیا اور انہوں نے مجھے زدوکوب بھی کیا انہوں نے میری پٹائی بھی کی انہوں نے میری بے عزتی بھی کی انہوں نے میرے کپڑے بھی پھاڑ دیے انہوں نے سب کچھ کیا لیکن کوئی مسلمان بھی مقابلے کے لیے نہیں آیا ما ته چې کله هغه کلیپ راغی ما زر عالم مجلس دفتر ته جناب نگر ته ولېږلو ملتان کراچۍ ته مې ولېږلو ما ته هلته مشرانو د هغه ځای نه یو ریکارډ باندې یو اف آی آر راولېږلو چې په دغه 300 کسانو باندې اف آی آر شوی دی او دا 300 کسان په جیل کې پراته دي بیا ما د هغه جینۍ معلومات کول چې آیا دا جینۍ مسلمانه څنګه شوه هغه جینۍ وایي زما ماشومان قادیانیت کې تېر شوی دی پلار قادیانی دی مور قادیانی ده خاوند قادیانی دی اولاد قادیانی دی ټول خاندان قادیانی دی خو ما به تریاق القلوب کتو ما وی د مرزا غلام محمد د کتابونو 2 قسمونه دي یو د 1909 کی کتابونه دي یو 1900 بعد کتابونه دي 1909 کی کتابونو کې تریاق القلوب موجود دي هغه کې هغه د عیسی علی السلام تعریف هم لیکل دي هغه کې هغه دا اقرار هم کړی دی چې د ختم نبوت قائل چې څوک نه هغه کافر دی هغه دا ویل دي چې ختم نبوت یو عقیده ده امام الانبیاء نه بعد بل پیغمبر نه راځي مرزا ناصر هم دا یو خبره کړې و او داغه کتاب نه کړی و لیکن داغه نه بعد انجام اتم دی جنې وکړو په انجام اتم کې مرزا غلام احمد لیکلی دي هغه وی عیسی علیه السلام چې دی هغه ته وی نه د تاریخ په کتابونو کې داغه تذکرہ شته نه په قران او حدیث کې داغه تذکرہ شته او دایم ویلي چې صحابه لوټمار کړو دایم ویلي چې دا صحابه کرام چې دا ډرپوکو هغه په هغه کې دام ویلي چې د عیسی علیه السلام چې د کنزل باز او د کنزل ډیر زیات کول بیا په دغه انجام اتم کې دا عبارت هم لیکل چې عیسی علیه السلام په ټول ورځ د خلینو معاذ الله واسات ورول او بیا به د کنزل کول او په د باندې يهوديانو را باندې کړي د کنزل کول يهودو داغي د وجې د مړ کړي بیا په درس عبرت کتاب کې 24 نمبر صفحه باندې دایم لیکلي چې د عیسی علی السلام نیاګانی چې وي هغه زناکاری بدکاری زناکاری خزي وي او بیا په کتاب لیکلي چې عیسی علی السلام بر روز شپه د شراب په نشه کې او پردو جنکو په څه وګرځیدو کله چې دغه جنې دا عبارت ټولو قتل یا د کشتینو عبارت یو کتو چې باغی کې مرزا غلام احمد لیکلي دي پتہ نہیں مریم کی کون سی مجبوری تھی جو ایک کے بعد دوسرے خاون کے شادی رچا رہی تھی چې کله د الفاظ او قتل چې دې ظالم خودمره پلیتی دي کې استعمال کړی دا قران کریم په سوره مریم کې واذکر فی الكتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل